حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجب وائی والذی نفسی بیده زما دی قسم پا هغه ذات وی چې زما روح د هغه په قبضه کې دی لو لم تذنبوا لذهب الله بكم که چیرې تاسو ټول هغه کسان جوړ شي چې یوه ګناه هم نه کوي الله دا ټول انسانان ختموي عجب روایت الله دا ټول انسانان ختموي ولجاء بقوم او داسې نوی قوم الله پیدا کوي یذنبون ویستغفرون یو واره ګناه کوي بیا الله ته ژاړي پښیماني الله ته اخوان وکوي فرشتو کې کمال نشته د الله جل جلاله نافرمانی د سترګې د رب مطابق هم نه کوي په هغې کې کمال نه دی ځکه په هغې کې الله خواهشات نه دي پیدا کړي خوراک او څښاک معده نه څه بخښي لیکن هغه انسان چې هم خواهشات لري هم نفس لري هم دشمن لري او هم بیبي لري او هم تربور لري او د ګناهو د عیه ورسره د هر څه بیا هم د دې ټولو مقابله کې الله ته تسلیمیږي دغه سړی حقي سړی دی پکار دا ځوانان خو باید ډېر کوشش وکړي هغه یو پارسی شعر دی وای در جوانی توبه کردین شیوه پیغمبری در جوانی توبه کردین شیوه پیغمبری کچیری دا لیوه چې در وخت یست دا هم هلته ناست یاران کښېني کله چې رمه تېرېږي دی وایي زه په دې کار نه لرم د طرف نه یې کار نه ولې نه په لرې وقت شیخی گرگ و ظالم می شود پرهیزگار د شیخو خط د زو په حالت کې لیوم بس وایي زه پرهیزګار یم بلا د خدای بېل په تا کار نه لرم په تا کې هغه طاقت وایي اوس مختلف وژو کې سپور وایي در جوانی توبه کردین شیوه پیغمبری په ځواني کې وښکتول په ځواني کې الله ته تسلیمېدل په ځواني کې لاسونه لپکول او الله ته ژړل دا د پیغمبرانو کار دی که پر دغه لاس زموږ ځوانان وایي یاره وبېکم اخر کې به توبه وباسم هغه په دغه ځواني کې ولاړ سي زه زموږ دي لهذا د ګناه داعیه د هر چا سره نبي علیه السلام حدیث انه لیغان علی قلبي کله کله زما په زړه کې یو ریځ غوندې شی پیدا سي محدثین حضرات رحمهم الله لیکي چې د دې څخه مطلب دا دی چې د ګناهو داعیه پیدا سي بشر حتى اقول استغفر الله 100 مره بیا نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه سل وارې استغفار ووایم دا لرې کوم چې هغه د الله نبي دي خالي د ګناه پر داعیه باندې دی سل وارې استغفار وایي ما ورته چې ټوله ورځ په ګناه اخته یې سل وارې بیا استغفار ویلی او اوره دغه استغفار ویل یوازې دا نه چې ستا ګناه یې معافېږي الله د انسان په رزق کې برکت اچوي ځکه قرآن وایي قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین الله وایي الله ته تسلیم څه توبه وکړه الله غفار ذات دی بخښونکی ذات دی کله چې الله وبخښلې یمددکم الله پاک پر تاسو وریي زیاتوي مالونه اولادونه ټول زیاتوي معلومه خبره شوه که غواړې چې د رزق خاوند سي که غواړې چې د اولادو د نیک اولادو خاوند سي د الله تبارک وتعالی ته توبه باسه د دې بغیر نسته ما او ستا په دا پنځه نیم پټه بدن کې څومره سرکشي پرته ده د کوم خدای سره موږ سرکشي کوو ته سوچ وکړه هغه ذات چې هغه فرعون حمان نمرود قوم عاد قوم ثمود تباه و برباد کړل ما او تا په پنځه پټه بدن کې د هغه سره دښمني کوو دښمني کله مې کړې دښمني د هغه نه دلته په لمانځه باندې ولاړم اهدنا الصراط المستقیم خدای حق لار راوښیي سیده لار ماته راوښیي صراط الذین انعمت علیهم هغه لار راوښیي چې تا انعام ورکړی دي چې د دروازې څخه د باندې ووتم خپله پر ګمراهي پر لار روان یم تا خو درواغ دی الله ته دوکه ده الله ته وایي ما ته حق لار راوښیي او کله چې د باندې ووځې پر خپله پر ګمراهي روان یې د دې مثال دا دی مسجد کې کښېنه د سفر د کابل اراده لري الله ما په خیر په عافیت ورسوه لارې خرابې دي حالات خراب دي ما په خیر ورسوي کله چې د باندې ووتې د کوټې په خوا روان شوې دا سړی کابل ته رسېږي که الله وحشه امکان نه لري روخ یې غلط دی خپل روخ دې برابر کړه بیا الله ته وایي اهدنا صراط المستقیم الا ما ته حق لاره وشه
موږ ټول رخ چپه رخ روان دی درواغ وایو معامله کې دوکه کوو د مسلمان سره ضد او تعصب کوو د مسلمان په حق کې هر څومره ظلم چې په وس پر هغه کوو غیبت کوو بهتان وایو تمسخر کوو لیکن مسجد ته راس اهدنا الصراط المستقیم الا موږ لارې حق راوشه نو دا به چیرې موږ پر حق لاره راوځو لهذا توبه مهم شی ده یو عالم لیکي وایي زه جنوبي افریقې ته ولاړم په ریلګاډۍ کې مې سفر کوي یو ریلګاډي یو ځای ودرېده هلته مې یو ګل و ښایسته ګل ما لاس ور وغځوی یو چا ته ما لاس ور نه وړه ما ته ولې ویل که دې دا لاس ووړی ټول بدن دې شوړېږي ویل ما دا بل ته لاس ور ویل هغه ته یې وروړه ویل ما ورته ویل دا د عجبه د الله قدرت دی دوه د ازغره کم ښایسته ګلان دي یوه ته لاس وروړې انسان ته د خارش مرض ورچي دا هغه څنګ ته ګل ته لاس وروړې هغه مرض به ته لرې کوي وایي کله چې یو کس اول دې ته لاس وروړي بیا دې ته لاس وروړي بیرته سمیږي معلومه شوه د دې خارش او د دغه مضر ګل د حفاظت لپاره الله اسباب جوړ کړی دی دغه رقم د انسان څنګه ګناه کېږي هر ګناه کېږي لیکن د دې دپاره الله یو دوا علاج راڅوي لکل داء دوا د هر مرض دپاره شفا شته دوا شته هغه باطني مرض دوا چې کوم ده دغه ده استغفار وکړه توبه وبس لم عاجز یم نادار یم هېڅ نه یم همیشه ستا سره غړول مې کړی ده الله ما معاف کړه یوازې دا هم نه کېږي موږ د دې حدیث د اخذ وخت یو سړی وایي زه ځم فلانکي پیر سره بیعت کوم بس ما الله بخښي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو سردار دی هغه څه وایي انه لیغان علی قلبه زما په زړه کې یو ورځ غوندې شی پیدا س بیا زه سل واره استغفار ومغللس نو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم استغفار وایي نو پیر صاحب محترم خو به طریقه اولا وایي نو د یوازې په هغه باندې نه کېږي لهذا مؤمن مسلمان ته پکار دی چې د خپل رب سره تعلق جوړ کړي او خاص کر په ځواني کې جوړ کړي د ځواني عبادت ډېر ښه خوند